د دې جینۍ ویډیو وایرل شو، تقریبا 10 میلیون کسانو وکتل او کله چې دې ورور ته دا ویډیو ورسېده نو ورور ورسره څه وکړله. زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ. ملګرو د سیټه جاسو جینۍ ښکاري د دوی د ګاونډیانو واده و او دا واده له تل وه او په هغه واده کې ګډه شوې وه چې کله دا واده کې ګډېدل نو دې نه یو هلک ویډیو کړ وه چې کله هغه هلک ویډیو کړ وه که نه ملګرو دا واده ختم شوی تقریبا 15-16 میاشتې شوي دي چې 15-16 میاشتې شوي دي که نه د دې جینۍ دا ورور نه دی دا په یو پارک کې د خپل ملګرو سره ناست دی چې د ملګرو سره ناست دی نو هلته یو کس چې دی نو هغه ټیک ټاک راړلی په ټیک ټاک سکرول کوي هغه ویډیوګانې ګوري چې کله هغه ویډیو ګوري که نه نو د دې جینۍ ویډیو پکې راغله د هلک چې وایي دا خو زما خور ده خو دې کسانو خپل ملګرو ته یې ونه ویل چې دا زما خور ده او دا چې دی نو په ټیک ټاک باندې دې ویډیو وایرل شو ده او هغه غلی کور ته راغی که نه د خپل ملګرو ته یې څه ونه ویلو او سیده کور ته راغی چې کله کور ته راغی که نه او د خپله خور یې راوغوښتله که نه او کمرې ته راوغوښتله او کمره یې پسې بنده کړه او وایي تړله لاسه خپې وله وتړل که نه تپوسونه دې کوي وایي تا نه چې دې هلک ویډیو کوله تا دې هلک سره محبت دی مینه محبت دی او د جینۍ ورته ویلو چې زما سره هېڅ تعلق نشته زما سره هېڅ مینه محبت نشته خو زموږ د ګاونډیانو واده و زه هغه له تللی وم او په هغه کې ګډه شوې یم او دې هلک رانه چېرته ویډیو کړي. ملګرو خو د جینۍ ورته بیا هم ویل دي چې ما سره دې هلک سره چېرته هم مینه نشته مینه محبت مې ورسره نشته دی. نو دا ورور چې دی که نه دې چې وایي چې دا بل څوک زما ملګري دا ویډیو وګوري که نه نو وایي چې دا څومره بېغیرته دی دې خور چې ده نو دا ویډیو چې ده نو په ټیک ټاک باندې وایرل شوی هم ده بل دا چې دې هلک سره دې عشق دی او مینه محبت دی وایي ما ته به خلک بیا بېغیرته وایي. نو دا هلک لګېدلی دی 2 تارونه راغستي دي بجلۍ او د جینۍ له اول کرن ورکړه چې کله یې وله کرن ورکړی هغه جینۍ چې ده نو هغه نه مړه کېدله بیا پسې چاقو راواغست په چاقو یې وواله خو بیا هم نه مړه کېده. د هلک ولګېد که نه او تومانچه یې راواغسته چې کله یې تومانچه راواغسته که نه او د جینۍ چې ده نو دا یې ویشتله او دا یې ختمه کړله چې ختمه کړه نو دا یې په هغه کامره کې سیده دفن کړه په کومه کامره کې چې دا ایشتلو او کومه کامره کې چې وله کرنټونه ورکړو. بیا تقریبا چې ده نو د دې چې ده نو خلک هم حیران شو چې دا جینۍ یکدم چېرته ورکه شوه او چېرته لاړه نو ډېر وخت تېر شوی دی خو د کوم نور مور پلار چې د جینۍ نه دي دا تللي راپورټ یې کړی دی چې کله دې تللي تاڼې ته راپورټ یې کړی دی که نه هغوی انویسټیګیشن شروع کړی دی په دې کلي کې چې دا چېرته دا جینۍ یکدم ورکه شوله دوی انویسټیګیشن شروع کړی دی هغه نه پس چې ده نو دوی ته پته ولګېده دوی دې کور ته راغلي چې دوی دا جینۍ وکتله که نه چې دا جینۍ چې ده نو دلته یې په دې کامره کې ښخه کړله د هغه نه پس چې دی ملګرو زموږ په دې ویډیو کې ټول غټ عبرت دی ځکه چې نن سبا چې دی نو دا ټول خلک داسې دی چې د بل سړي په بېعزتۍ ورپسې دی نو چېرته هم په ودونو کې ګډېږئ مو په ودونو کې یو داسې کار مه کوئ او هلکان هم داسې زګي ته مه پرېږدئ. نن سبا خو د هر ښځې سره هم موبایل وي نو دې نه بیا ډېرې غټې قصې جوړېږي. د یوې ویډیو په وجه باندې دا جینۍ چې ده نو دا د دنیا نه ختمه شوله. نو زموږ د دې ویډیو اصل مقصد دا دی چې تاسو هم خیال کوئ په زندګۍ کې که چېرته ودونه یې چېرته نور یې خوشحاله یي نو په هغه کې تاسو ګډېږئ تاسو په ځان نه پوهېږئ خو ستاسو سره یو داسې کار وشي که نه چې بیا ټول عمر دپاره تاسو په زندګي کې خفه یې یا تاسو ختم کړئ لکه څنګه چې د دې جینۍ سره وکړو دا جینۍ چې ده نو دا یې د یوې ویډیو په وجه باندې ختم کړه. یو حرامي ته ویډیو کړو د هغه د ویډیو چې ده نو هغه وایرل شوه په میلیونونو وکتلی شوه او دا جینۍ چې ده نو دا یې ختمه کړله. په دې باره کې تاسو څه وایئ ضرور ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ.